د هیواد د تحصیلي بنسټونو د ټولنیزو علومو پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیا کتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د یاد کلسټر په پرانیسته کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا ټولنیز علوم د ټولنې د سالمې روزنې اساس وبلل. اساسا د علوم د دې حرف د دې فقره د دې فصل د دې مبحث دا تربیه ده. بناء دغه علوم منګه او تاسو ته په خپل جامعه کې انتهایی مهم دي. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین وویل چې زموږ ټولنه په هر حالت کې خپل ارزښتونه پالي او د یاد کلسټر له ګډونوالو وغوښتل چې د خپل تاریخ، کلتور او ارزښتونو سره سم تحصیلي نصاب ترتیب کړي. د موږ خپل هغه تاریخي اصالت چې کوم دی هغه باید وساتو او باید نوښت هم ولرو. د اوسنۍ زمانې د غوښتنو مطابق هم دغه خپل نصاب برابر کو چې د اوسنۍ ټولنې غوښتنې ځواب کړي. دا ډیره مهمه خبره ده او دا باید موږ په پام کې وساتو. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي وویل چې د یو ملت او هیواد واقعي پرمختګ په معیاري او پرمختللي تحصیلي نصاب پورې تړلی دی. یو هیواد یا یو ولس یو ملت هغه وخت واقعي پرمختګ کوي چې هغه تعلیمي او تحصیلي بنسټونه او نهادونه یې معیاري او هغه معیارونه په نظر کې نیولي وي چې هغه خپل ملي ارزښتونه او دینی ارزښتونه او نړیوال معیارونه دا ټول په نظر کې نیولي وي. نو په دې صورت کې هغه ولس او هغه هیواد واقعي پرمختګ کوي. د یادول وړ ده چې د تحصیلي نصاب د ملي کمیسیون غړي پوهندوی محمد داود شیرزاد د یو پریزنټیشن په ترڅ کې د یاد کلسټر د کاربنې په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل.